هم د خوښۍ خبر. هر ورځ تر 400 پورې الوتکې د افغانستان له فضا تیریږي. د هیواد له فضا د پروازونو په ډیریدو د هوانوردۍ ادارې عایدات ډیر شوي دي. دغه اداره وایي چې هر ورځ تر 400 پورې الوتکې د افغانستان له فضا تیریږي او له هرې الوتکې په منځنۍ توګه $200 حق العبور اخیستل کیږي. د دغه ادارې رئیس محمد قاسم وفایي زاده په تازه څرګندونو کې ویلي چې په ایران کې د اوکرایني الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د افغانستان پر فضا پروازونه ډیر شوي دي. د ده په خبره که وضعیت عادي حالت ته راوګرځي نو بیا هم د سیمې ځینې هیوادونه غواړي له دې وروسته د افغانستان فضا وکاروي. وفایي زاده وایي چې اوس دوی هره ورځ تر $100,000 پورې د الوتکو د تیریدلو له امله عایدات لري. دا و زموږ لنډ راپور. تر بلې ویډیو پورې افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.